د هرات کندهار او کندهار کابل پر لویه لار بار وړونکو او مسافر وړونکو موټر ډریوران د تېره اونۍ را په دې خوا د هرات په امیر داود سیمه کې د امنیتي پوستو د باج اخیستنې په اعتراض خپل موټر درولی دي او لاره یې د موټرو پر تګ راتګ تړلې ده. دا موټر چلوونکي وایي چې د دې لویې لارې په اوږدو کې شته امنیتي پوستي باج اخیستنه کوي او په خبره یې ان چې ډیر وخت ډریوران د امنیتي پوستو له لورو زورول او ټکول کیږي. دوی ادعا کوي چې دا ستونزه یې وړاندې هم د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي خو په خبره یې هیڅ اقدام نه دی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مرکز څخه یو پلاوی د معترضو د غوښتنو د څېړلو لپاره هرات ولایت ته سفر کړی دی. نور جزئیات په راپور کې. د بار وړونکو، مسافر وړونکو او لوی موټرو ډریورانو او موټر چلوونکو د تیرو جمعې را په دې خوا د هرات په میر داود سیمه کې خپل ګاډي د اعتراض په ډول درولي او ادعا کوي چې د هرات کندهار او کابل په لویه لار شته امنیتي پوستې باج اخیستنه ځنې کوي او وایي چې پر دې لویه لار د خپلسرو ګمرکونو شتون بله ننګونه ده چې ګڼې ستونزې ورته جوړې کړي دي. دا اعتراض کوونکي همداراز وایي چې د فراه پر ډیلارام په څو ځایونو کې او د غزني په اړوندو سیمو کې امنیتي پوستې په خپل سر ډول پیسې او باج اخیستنه ځنې کوي. موټران به 1600 موټرو ته شاوخوا تقریبا رسیږي چې هلته ولاړ دي او هم دغه یخته شپې تېروي او د دوی غوښتنې هم له حکومته دا دي چې د دوی مظلومیت هغه اخري حد ته رسېدلی ځکه بهر بارې مسؤلینو ته ویلي دي ورسره کېنستې دي خبرې ورسره کړي دي والی صاحب قمندان صاحب خپل وزارت داخله سره وزارت ترانسپورت سره دلته د هرات رئیس ترانسپورت سره هر یو دا خبره مني چې واقعا له تاسو سره ظلم کیږي پیسې بار بار جنې اخیستل کیږي موټروان وژل کیږي توهین کیږي وژل کیږي زخمی کیږي پیر ور باندې کوي ټاک ور باندې کوي هیڅ اصول د پولیس هغه پولیس هلته موظف ته هغه نه مراعتوي. دا اعتراض کوونکي همداراز ادعا کوي چې پر دې لویه لار د پولیسو له لوري ټکول او رټل کیږي او ان د پیسو په نه ورکولو ډزې ورباندې کیږي چې په خبره د ډزو له امله ژوبل سوي هم دي. دا اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي که حکومت او اړوند چارواکي د دوی غږ وانوري او دا ننګونه د دوی له مخې لرې نه کړي نو د هرات کندهار لویه لار به د ترافیکو پر مخ وتړي. په همدې حال کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هم ستونزه مني او غوښتنه کوي چې باید ډیر ژر دا ستونزه هواره سي ځکه په خبره د ستونزې د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړې ناوړه اغیزه کړې ده. 100% تاثیرات منفی به سایر ولایت‌ها و خصوصا مرکز افغانستان میگذاره چون هرات شهرهایی که 70% اموال تجارتی وارداتی هرات از تمام افغانستان از هرات صورت میگیره. اگر امروز تجارت استاد باشه ترانسپورت استاد باشه انتقالات نباشه پس 100% مطمئن از این باشین که تاثیرات منفی سر نخل و نوا در سایر ولایت‌ها و خصوصا مرکز افغانستان میگذاره. سکتور خصوصی متاسفانه از لحظه که کالای وارد کشور میشه از مرز وارد میشه از گمرک شروع میشه در مسیر شارع اسلام قلعه و الی فراه و به همین ترتیب قندهار و حتی تا به خود مرکز افغانستان که میرسه با گرفتن و اخاذی‌های بسیار زیاد مواجه شده که این تاثیر گذاشته رو تا قیمت تمام شده کالا و متاسفانه نمیتونه. به همین ترتیب راننده ها و ترانسپورت هم مواجه مشکلات شدن که اخاذی‌ها باعث ازی شده که در خیلی از موارد شاهد ازی بودین که اگر مقاومت کردن راننده با اونا برخورد بسیار بد شده و مورد لط و کوب قرار گرفتن و په دې وروستیو کې د مرکز کابل څخه هرات او فراه ولایت ته یو پلاوی د لارې د څېړنې او معترضو ستونزو او غوښتنې د ارزونې په موخه سفر کړی او ژمنه یې کړې چې ستونزې ته به یې رسېدنه کوي. د هرات د والي وین جیلاني فرهاد وایي د ستونزه د کورنیو چارو وزارت او چارواکو سره ګډه کړې او په خبره ډیر ژر به یاد ستونزه هواره سي. خوشبختانه مقام ولایت هرات امروز به صورت مفصل تلفنی با وزیر محترم امور داخله صحبت داشتن. قبلا هم شکایات خواستهایی که وجود داشت با کتبی با ادارات مرکزی شریک ساخته شد. هیئت شورای امنیت ملی به هرات آمد و روز گذشته شخص وزیر امور داخله به ولایت فراه سفر کرده بودند و اقدامات جدی و قاطع به خاطر حل مشکلات دریوران و همچنین جلوگیری از اخاذی در این مسیر گرفته میشه و ما خیلی امیدوار هستیم که این مشکلات به زودی حل بشه. در این زمان مقام ولایت هرات از پیگیری های جدی شخص وزیر امور داخله سپاسمند است.
له بلې خوا د هرات ولایتي شورا غړي وایي دې ستونزې د هرات ولایت او ګاونډیو ولایتونو اقتصادي وضعیت ترنګلی کړی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید چارواکي ګړندي ګامونه پورته کړي. وقتی اخاذی میشه وزارت داخله مسئولیت جلوگیری از اخاذی ها داره و این تنها مربوط به ولایت هرات هم نیست و چندین ولایت را در بر میگیره و خواست مردم اینه که به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کنن و چرا که هر روز که توقف بشه سرگردانی باعث سرگردانی کلان برای مردم از این حوزه ایجاد میشه. د څو ورځو را پدې خوا د هرات کندهار او کابل په لویه لار موټر چلونکي د هرات ولایت په امیر داود سیمه کې د امنیتي پوستو د باج اخیستنې او رټلو له کبله کار بندیز کړی. دوی خبرداری ورکوي که چارواکي دا ننګونه له مخې لیرې نه کړي نو دا لار به د ترافیکو پر مخ وتړي.